په تېر درس کې موږ وویل چې کله یو فارم موږ ولرو او د فارم نه ډیټا مثلا دلته بټن وسیږي، موږ غواړو ډیټا له یو فایل نه بل فایل ته ولیږو، نو په اکشن کې به هم د بل فایل ادرس ورکوو. نو اوس راځو د سوپر ګلوبل وریبلو په ادامه باندې. نن چې دا سرور سوپر ګلوبل وریبل وایو، سرور سوپر ګلوبل وریبل د سرور مربوطه شیان تاسو ته ښیي، د سرور په باره کې معلومات یا نور سرور ریلیټډ کوم موضوعات چې دي، یعنې هغه موضوعات چې سرور پورې تړاو لري هغه ټول موږ ته چې کوي ښیي او په دې وریبل کې چې کېږي ذخیره کېږي. نو که چیرې دلته راسمه، تاسو ګورئ چې ما دلته په تېره پروژه کې دا کار درته کړی و چې کله په دې باندې کلیک کېده ډیټا به ریزلټ ډاټ پي ایچ پي ته دلته لیږل کېدله، نو دلته به لیږل کېدله. که چیرې دلته راسم لوکل هوست او دلته نیو کلاس او دلته هغه لست ډاټ پي ایچ پي فایل خلاص کړم، ګورئ موږ چې فارم جوړ کړی چې مثلا دلته مثلا هر شی ولیکم، نو دا به ډیټا به دې بل فایل ته لیږله. نو دا یې څنګه لیږله هغه موږ په تېره درس کې ویلې. خو ما درته ویلې چې په پوسټ کې د فارم هغه د انپوټونو ډیټا ذخیره کېږي د ارې په شکل کې. نو زه به داسې وکړم، زه وایم چې دې فایل ته چې کله راځي هېڅ شی دې هم نه ښیي. ګوره که زه اوس راسم دا فایل ته صفحه ریفرش کړم او مثلا دلته یو شی ولیکم، ډیټا ځي خو چې نه ښیي، ځکه چې نه ښیي چې ما هېڅ شی ایکو نه کړه په دې ریزلټ. زه وایم چې کله دې فایل ته راته ته ما ته ایکو کړه پرنټ آر د څه لپاره کارول کېږي؟ تاسو ته ارې ټول معلومات درکوي، هغه د ارې ټول معلومات. خو زه ورته وایم ما ته د چا معلومات راکړه؟ د پوسټ معلومات راکړه، پوسټ. نو که دلته راسمه داسې پوسټ هغه د پوسټ سوپر ګلوبل وریبل معلومات به راکړي. زه که دلته راسم دا صفحه ریفرش کړم، ګورئ موږ خالي ده، ځکه خالي ده چې ډیټا موږ نه ده انټر کړې. زه به ډیټا انټر کړم، هلته به راسم، ګورئ موږ ته د پوسټ کې چې څه ډیټا ذخیره وه هغه یې راته وښودله. اوس موږ د په باره کې غږېږو، زه به داسې وکړم ایکو کا یو دانه ایچ آر ما ته ایکو کا. نو که زه دلته راسم او دا صفحه ریفرش کړم، نو موږ ته به دلته یو دانه خط چې سي جدا سي. اوس موږ غږېږو چې سرور سوپر ګلوبل وریبل کې چې ذخیره کېږي پرنټ آر د کومې ارې معلومات راکړه؟ دغه سرور معلومات راکړه. نو په پوسټ کې دغه یې میتودونه ډیټا دا خو موږ ویلي. اوس نن غږېږو سرور سوپر ګلوبل وریبل کې. سرور سوپر ګلوبل وریبل کې د سرور اړوند معلومات ذخیره کېږي. را به سو اوس به دلته تاسو ته وګورو، دلته ګورئ دا موږ سره په دې شکل کې دي. زه به داسې وکړم دا فاصلې به یې ورکړم، ګوره دې ټول فاصلې له منځه تللي دي. نو د فاصلې دا خو ایکو او دلته به م پري ټک خلاص کړم او دلته اخر کې به دا پري ټک به چې کړم بند کړم. نو ټولې فاصلې به اوس چې سي مراعات سي. نو ځکه ایرر داسې دلته موږ سیمي کالم من نه ده پرېښی، نو دغه کې یو سیمي کالم پاتې. نو ګورئ ما دغه سرور سوپر ګلوبل وریبل معلومات در کوم، دا ټول ارې زه اوس تاسو ته ښیم. د پرنټ آر په واسطه موږ چې کولی شو ټول ارې معلومات کتلی سو. نو زه که دلته راسم تاسې وګورئ د سوپر ګلوبل دا خو دیج کې ګوره که دلته راسم دا ډیټا زه انټر کړم، په دیج کې خو موږ هغه د پوسټ ارې ښودلی چې دغه لاین اکزیکیوټ شوی، ګورئ دغه ځای او بیا مې یو خط مې جدا کړی چې تاسې پرې پوه شئ. نو دغه دا د ټول د سرور سوپر ګلوبل وریبل معلومات دي چې ټول د سرور معلومات درته ښیي چې مثلا اوس کوم سرور ده، اوس لوکل هوست ده، همداسې د ټول مکمل پات درته ښیي، ریکویسټ درته ښیي چې کوم دا مثلا سرور ادرس د دلته به آی پي ادرس راځي، داسې موږ په لوکل یو چې نه ښیي. سرور پورټ کم پورټ استفاده کوي، دلته مکمل د سرور په باره کې موږ ته چې کوي
معلومات ښیي. دلته هم ریکویسټ ټایمز دا په سکندونو کې موږ دلته ښیي چې دا ریکویسټ څه وخت لیږل سوی د سرور ته. ریکویسټ میتود کم میتود نه کار اخلي، ټول مکمل ریموټ پورت دلته دا مکمل چې کوي د سرور ریلیټډ معلومات ښیي. ګورئ دلته پی ایچ پی سیلف یعنی کومه صفحه کې اوس قرار لري دغه فایل مکمل دې ټول چې کوي معلومات چې کوي دلته ښیي. یعنی سرور سوپر ګلوبل وریبل کې چې کول کېږي د سرور اړوند معلومات ښودل کېږي. راځو دې استعمال موږ کوم ځای کې اوس موږ دې لپاره چې موږ استفاده کوو. اوس موږ ما درته مخکې ویلې چې دلته موږ چې کله ډیټا لیږله نو فارم دلته به فارم کې به موږ اکشن کې د بل فایل ادرس ورکوو، خو زه داسې کول غواړم چې خپله په همدې صفحه کې کوډ وکړم چې وکړم خپله په همدې صفحه کې کوډ وکړم. نو ګورئ تاسو ته ما دلته وښودله چې دغه ځای کې دلته ذکر راسمه دا ګورئ ارې دی، دا ټول معلومات تاسې ښودل غواړئ. دا اوس مثلا کی ده او دا ویډیو ده، نو دا خو تاسې ویلی چې اسوسییټډ ارې کی څنګه راواخلئ. نو دلته ګورئ پی ایچ پی سیلف په نوم یو کی ده، نو خپله ډایرکټ د دې معلومات درکوي چې موږ په کم فایل کې یو. نو هر کله چې موږ غواړو اوس بل فایل ته ډیټا ونه لیږو نو دغه ځای کې به موږ سرور پی ایچ پی سیلف کاروو. د ګورئ موږ اوس ریزلټ ډاټ پی ایچ پی لیکلی دی، نو دا ډیټا به ریزلټ ډاټ پی ایچ پی ته ځي، خو زه وایم نه بل فایل ته دې نه ځي، همدغه فایل ته دې بیرته راسي. نو د دې لپاره موږ پی ایچ پی خلاصوو، پی ایچ پی همدلته خلاصوو، ورته وایم ایکو کا دلته چې ایکو کا سرور او په سرور کې چی پی ایچ پی سیلف ایکو کا. نو ګورئ دلته اوس به چی راسي خپله به د همدې فایل ادرس راسي. که دلته راسم دقه تاسو دلته درته پی ایچ پی به دیج نه لرې کم دیج کې به تاسو زه چې کومه ایکو کم، نو دا تاسو به چی ادرس درکوي. زه راسمه دلته او دا صفحه ریفرش کوم. ګورئ دلته ماته لیکلي نیو کلاس لس ډاټ پی ایچ پی. ګوره د همدې فایل معلومات یې راکړه که رانه کړه. نو اوس اکشن کې اوس موږ چې لیکو خپله د همدې فایل نوم لیکو. نو د همدې فایل نوم لیکلو لپاره موږ چې کاروو نو اکشن کې دا ایکو کا سرور پی ایچ پی سیلف. نو اوس دا ډیټا به بل فایل ته نه لیږي، دا د فارم ډیټا به بل فایل ته نه لیږي. چېرته به لیږي؟ همدې فایل ته به بیرته رالیږي چې کوي همدې فایل ته به رالیږي. نو زه تاسې اوس پی ایچ پی هر چېرته تاسې کارولی شئ. مثلا زه دغه سر کې تاسو ته کاروم، دغه کې دې کې پی ایچ پی به زه خلاصه کړم او دلته به چې کوم بنده کړم. نو ما ته نه دغونه وکړه اکشن کې مې د بل فایل ادرس ورنه که، د همدې فایل ادرس مې ورکه. دا فایل ادرس مې څنګه ورکه؟ د سرور سوپر ګلوبل وریبل په واسطه او دغه کی مې وکاروله پی ایچ پی سیلف. نو دا به خپله د همدغه فایل نوم دلته ولیکل شي. ګورې دا هم پی ایچ پی بلته خلاصه کوي ځکه دلته دا د پی ایچ پی په اساس دا کار کوي. نو ځکه دلته راسمه اوس ډیټا خو موږ ته همدلته راځي. زه غواړم دغه نوم کې نوم فرست نیم باید زه ایکو کړم. نو ایکو کا اوس دا ډیټا د کوم میتود په اساس موږ ته راځي؟ نو د پوسټ. تاسې به وایي خو دا سرور ده، نه دغه ځای کې موږ ادرس ورکړی، موږ میتود شی ده پوسټ ده. زه ورته وایم تا ته پوسټ نه ډیټا راځي. ښه کومه ډیټا؟ فرست نیم ماته ایکو کا فرست نیم. نو که زه دلته راسمه دلته به موږ ته مخکې له مخکې ایرر راکړي. ځکه ایرر راکوي فور فرست نیم انډیفاینډ ده، خو دا خو رښتیا وایي که نه؟ ځکه رښتیا وایي چې دلته موږ په دغه نیم هغه وخت ډیفاین کېږي چې په دې بټن باندې موږ چې کو کلیک کو، په دې بټن چې کو کلیک کو. که دلته راسم موثق او مثلا دا شی او دا شی او زه اوس کلیک کړم ګوره موږ ته چې راغله واثق راغله، خو مخکې له مخکې به موږ ته چې راکوي ایرر راکوي. نو د دې مشکل حل لپاره موږ داسې کار کوو چې دا د موږ ته هغه وخت یې کوسي چې کله په دغه بټن چې سو کلیک سو نو دې بټن ته به زه یو نوم ورکړم. دې بټن ته به هم چې ورکړم یو نوم به ورکړم پی ټي ان مثلا. دې بټن ته هم ما نوم ورکړه. ګوره انپوټونه خو نوم لري نو اوس به بټن ته هم چې ورکړه نوم. زه ورته وایم دا د هغه وخت کې موږ ته ایکو کېږي چې په بټنه باندې کلیک سي سیټ سي. نو دې لپاره زه به شرط ورکړم اف که چیرې از سیټ
که چیرې سیټ سو چې شای اوس به قوس کې ولیکو اوس دا ډیټا موږ ته د کوم میتود په اثر راځي د پوسټ نو زه ورته وایم پوسټ میتود کې چې سیټ سوله ان دقه BTN سیټ سوله دقه BTN چې سوله سیټ سوله نو دلته به BTN ولیکم اوس به دا شرط ورکړم نو ورته وایم چې کله بټن باندې ګورئ دا اوس چې کوي ها اف شرط مو اس سیټ که چیرې سیټ سره دغه د پوسټ میتود BTN نو دا ګوره دا نه دغه BTN ده د ډیټا خو د چی په اساس راځي دغه د پوسټ میتود په اساس راځي نو د پوسټ میتود BTN چې کله سیټ سره ما ته چیرې کوکا اکوکا چی کوکا ویلکم کوکا چی کا ویلکم کوکا نو که زل تراسمه مونږ ته په دې بټن کلیک کوم نو دلته مونږ ته چی راولي ویلکم راولي خو زه وایم نه ویلکم مې کوکا ان دغه فرست نیم کوکا نو دا ډیټا هم د پوسټ پاسه میتود پاسه راځي ورته پوسټ کې چی کوکا فرست نیم نو ځکه اوس دلته راسه مخکې ګوره مخکې دلته دا کو نو هغه خط وخت کې اجرا کېږي چې په دې بټن چې سي کله کلیک سي ځکه ولیکم واسق مثلا دا شی نو په دې کلیک کم ګوره اوس دا به موږ ته ایکو سي ګوره چې راغلل واسق چې سو ایکو سول نو دا و دې کار سیټ هم تاسو وپېژنده سو سرور سوپر ګلوبل وریبل هم تاسو چې کړه وپېژنده نو د سرور سوپر ګلوبل وریبل او د سیټ موضوع باندې تاسو ډیر کار وکړئ او په دا وجه کې تاسو ښه متوجه اوسئ مخکې موږ دوم فایل ادرس ورکوو خو اوس موږ د سرور سوپر ګلوبل وریبل په اساس د خپله د همدې فایل ادرس ورکړه ادرس ورکړه نو دلته به داسې وکړم دا ویډیو به تاسو ته لږ نورم داسې درس ورته نورم خوندور کړم دې لپاره به زه داسې وکړم دې لپاره زه وایم چې کله دا ټول په دې بټن کلیک سو دلته لیکم نیم مثلا په نیم کې چې ذخیره کا پوسټ او پوسټ کې دا فرست نیم ذخیره کا نو کله چې په بټن باندې کلیک سي په دې نیم کې به چې ذخیره سي پوسټ نمبر ډیټا راسي په نیم کې به ذخیره سي زور ایکو کا موږ ته چې ایکو کا نیم ایکو کا نو که زل تراسمه دلته اوس مثلا لیکم جلال او په دې کلیک کم ګوري کلیک کم جلال موږ ته چې سو ایکو سو خو زه وایم اوس دې وګوري اوس بل شرط ورکوم که چیرې دا نوم خالي و ما ته ولیکه سي empty نو زه ورته وایم اف که چیرې دغه نیم ګورې ډالر علامه به ورکوئ نیم مساوي و له خالي سره ګوره چې سره و خالي سره و مساوي لپاره دو مساوي به ورکوو خالي سره و نو ورته ولیکه سي echo ka video name is required دا echo ka else او که نو خالی echo ka موږ ته چې echo ka خپل هم دا name echo ka نو که زه دلته راسمه دا خالی ګوره دا خالی ده و name is required او که زه ولیکم مثلا جلال او اډ باندې کلیک کوم ګوره موږ ته جلال چې کی ایکو کی خو زه دا به څنګه ایکو کوي نو کله چې په هغه باندې هغه بټن سیټ شوله په دې خو تاسې پوه شولئ بیا مې ورته ویلې دغه ډیټا له فرست نیم نه راواخله په نیم کې ذخیره کړه بیا مې شرط ورکړه اف که چیرې دا نیم مساوي و له خالي سره نو ولیکه چې نیم از ریکوایر او که نه و ایکو کا نیم ایکو کا خپل هغه نیم خو زه ورته خپل نیم مې ایکو کوه ویلکم ورسره څنګه ایکو کا نو کانکټینیټ مې که ورسره نو که زه اوس راسم او دا خالي ده ګوره نیم از ریکوایر او که زه ورته وایم چې مثلا جلال نو چې به وکړي ویلکم جلال خو زه وایم نه دا د موږ سره داسې ښه ډیزاین کې راسي نو دې لپاره به اوس موږ بوسټاپ لینک کړی ده ګوره بوسټاپ چې ده لینک ده نو زه ورته یو دیو اخلم او دیو به دغه کې چې کومه بند کړم نو بوسټاپ کې ما تاسو ته یو کلاس ویلی دی الرټ په نوم نو کلاس ورته وایم الرټ کوم الرټ ولرګوه الرټ
ډینجر ولګوه. چې ولګوه ډینجر. ما د بوټسټراپ یو کلاس ولګوه اوس. نو که زه دلته راسم دا خالي کوم. ګوره موږ ته وایي name is require. څومره ښایسته اوس راغی name is require. او که زه مثلا ولیکم جلال او په دې کلیک کم ویلکم جلال، خو زه وایم دا هم موږ ته داسې یو ډیزاین کې راسي. نو دې کې به هم زه یو دیو واخلم او دلته به دیو چې کما بند کم. نو دلته کانکټینیټ که ورته وایم ورته وایم دیو چې کا بند کا. نو دلته دې دیو ته به زه کلاس ولګوم د الرټ کلاس الرټ. ګورې ما دلته ډبل کوټیشن اخیستی، داخل کې به سنګل کوټیشن اخلي ځکه په ډبل کوټیشن کې داخل کې ډبل کوټیشن بیا نه اخلي. الرټ کا الرټ کم الرټ سکسس مثلا دا الرټ ورته ولګوه. د بوټسټراپ سیلینګ نه دا کار نه کوي. ګورې ښه نو ځکه دلته راسم دلته موږ سره ایرر ده وای کانټینر وای موږ نه پیژنو. ځکه نه پیژنئ چې دلته ما دلته ډبل کوټیشن ما دلته چې کړي دي بند کړي نه دي. نو که دلته راسم اوس دا ریفرش کم اوس دلته مثلا خالی خو وای نیم از ریکوایر ولیکم جلال او کلیک کما ویلکم جلال. دا به موږ سره چې سي راسي. نو دا د دې کار تاسې ډېر کار پې وکئ. نورو درسو کې